سلامونه درنو هیوادوالو ستړي مشئ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي جګړې په اړه چې د پاکستاني لوري پیل شوې وه زموږ همکار شمس په سیمه کې دی له موږ سره تازه جزیات شریک کړي. شمس صاحب ستړي مشئ، مهرباني د جګړې له ځایه وروستي جزیات څه دي؟ سلام، وخت مو په خیر. همدا ګړی موږ په سیمه کې یو او وضعیت تر دې کچې رسېدلی چې افغان ځواکونو د پاکستان دوه پوستې له منځه وړي په بشپړ ډول باندې. هغه کومې ودانۍ چې د پوستې وې هغه یې له منځه وړي دي او داسې ویل کېږي چې په دغې پوسته کې 15 پاکستاني سرتېرو ته هم مرګ شوبله اوښتې ده او نور جزئیات داسې دي چې ټپیان هم لري، خو دقیق ارقام د هغه سیمې نه چې کومه سرچینه موږ سره تماس کې ده وغوښتل نور جزئیات رانه کړه، یوازې همدغه 15 کسانو مرګ شوبله ویله. بل د جګړې د رامنځته کېدو لامل تېر مازدیګر دا و چې افغان لوري غوښتل چې دغه سیمه کې خپله چې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د غوړکي سیمه کې یو پوسته غوښتل چې هغې ته پراختیا ورکړي. هماغه و چې د پراختیا پر اساس باندې د پاکستاني ځواکونو لوري پر افغان ځواکونو ډزې شوي ده او لومړني ډزو کې یو سرتیری هم لګېدلی چې ټپي حالت کې دی او بیا د هغوی پاکستاني لوري چې کوم اوان مرمۍ لګېدلي دي د سیمې په یوه کلي کې، نو یو کور په نښه شوی چې په هغې کې له بده مرغه 4 تنو ژوند بایللی چې پکې یو 15 کلنه مېرمن او ورسره 4 نور ماشومان چې ټپیان دي، ورسره 3 ماشومان ټپیان دي. نو جګړه تر ډیره بریده پورې لا هم روانه ده. اوس مهال جګړه درېدلې ده. پاکستاني لوري 2 پوستو ته افغان ځواکونه ورغلي او په هماغه ځای کې دي. تازه دمې سرتیرو غوښتنه شوې هم او هغه هم نیم رسېدلي دي. ممکن څو شیبو کې یا مذاکرات وشي او یا هم یو بله جګړه پیل شي. ښکاري چې پاکستاني لوري هم لري خپلو نورو مورچلو څخه سرتیري دوربینونه چې یو وخت نه وخت یو هوایي ډزې هم کېږي، خو تر دا مهاله پورې افغان ځواکونه آماده دي تر څو د مقابل لوري هر ډول برید ته ځواب ووایي، خو دا لا معلومه نه ده چې وروستي جزئیات به څه وي. موږ به وروستي جزئیات په اړه هم تاسو سره معلومات شریک کړو، خو دم ګړی 2 پوستې به مکمل ډول د پاکستاني ځواکونو له منځه تللي دي. په هغه پوستونه چې پر افغان ځواکونو برید شوی هغه له منځه تللي دي او 15 تنه د مرګ ژوبلې خبر هم موږ ترلاسه کړی دی. نور جزئیات هم درکوو، له موږ سره پاتې شئ. ډیره مننه شمس صاحب. درنو لیدونکو، د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه داسې مهال ترسره کیږي چې سبا د اسلامي امارت د راتګ او فتح درېیم کال د خوښۍ لمانځلو لپاره چمتووالی روان دی. د نورو تازه جزئیاتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او وڅارئ. مننه.